یو نظم د امام عنوان د قائد اعظم په جړا به غمخوار شي د ولس نه به دې زار شي که یو ورځې له ژوندې شوې په توبو به توبهګار شي چې جنا مې خوب کې راغی چې بابا مې خوب کې راغی راته سمدستي ګویا شو خوشحالۍ نه په خندا شو چې جنا مې خوب کې راغی چې بابا مې خوب کې راغی راته سمدستي ګویا شو خوشحالۍ نه په خندا شو د غټشان ملک پیدا یې پاکستان ملک پیدا یې ته لا سوی نور بچیه مسلمان ملک پیدا یې دا خبرې د جناوي او بېشکه چې رښتیا وې خو ما غلي ورته ووې غلیب نیولي ورته ووې چې قصه د وطن واوره پکې حال د پښتن واوره که خبر د څوکیدار شي که خبرې د سرکار شي که یو ورځې له ژوندې شوې په توبو به توبهګار شي وی خبر مې که د حاله زه شورو شکلیواله چې زه څنګ ورته ګویا شوم ورسره هم په جړا شوم د ولس وینې تویږي د پولیس وینې تویږي د ځنګل په شان قانون دی د هر کس وینې تویږي عدالت کې انصاف نشته ریاست کې انصاف نشته د سوغلو حکمرانی ده د بدماشو نگرانی ده په دې ښار ناپرسان کې ستا په ښکلي پاکستان کې بې ګناه به ګناهګار شي سم د ټکه به پدار شي که یو ورځې له ژوندې شوې په توبو به توبهګار شي د جنا سترګو کې نم شو که سو زړه کې یوم غم شو زه خاکسار ورته ګویا وم ښه صفا ورته لګیا وم چې میډیا د پکې بنده او وینا د پکې بنده د وطن سره د مینې انتها د پکې بنده ګرانی خو الاسه کې غریبي خو الاسه کې پارخوا کې اور بلیږي پښتنخوا کې اور بلیږي ته د ملک د ازادۍ نه د انګریز د غلامۍ نه او بیخي به په انکار شي یا خپل ځان ته به پکار شي که یو ورځې له ژوندې شوې په توبو به توبهګار شي زه داسې پې مین یم مثال به یې هم نه وي کیدی شي زه به هیر یم تی او خیال به یې هم نه وي ما ووې ولې نه راځې رهبار باندې شکي شوم رهبار ویل ګل کړی لارو مال به یې هم نه وي د ناوې خاون مړ د هیڅ پې هیڅه دماکه کې انزلې سره جوړه او لاسورشال به یې هم نه وي زما سره پاللې چې یې مینه وي قسم دی 2-3 کاله خو سکه پوره کال به یې هم نه وي زما سره پاللې چې یې مینه وي قسم دی 2-3 کاله خو سکه پوره کال به یې هم نه وي خوریې خو حسد نه کوي چاوې هسې ته لګیایې ما اوې د ماما په لاس کې مال به یې هم نه وي په ورځې د ماشر به رانه بازې بازې پټ شي جواب به ورسره نه وي او سوال به یې هم نه وي څوک په بره ګټه نه ولي میوه چې خاښ کې نه وي نفرت چې د څوک نه کوي مینهوال به یې هم نه وي ناترسه خلک وژني ملا دا څنګه قصه ده په نوم چې څوک ورور وي مرګ حلال به یې هم نه وي او که مینه او موسم دی که ځواني که انقلاب دی زوال چې څه کې نه راځي کمال به یې هم نه وي که کور د خاکسار ګورې ما یې نښه درته ووې د ور زړه پرده به یې نیم دیوال به یې هم نه وي کیدی شي زه به هیر یم تی او خیال به یې هم نه وي د ګتې جوړه و ورسته به نه وه چې به باران شو دروازه به نه وه نوي خو سکې چې زړه به نه وه زمونږ په ور پورې پرده به نه وه نورو وړو سره ټوپکې به وې زما سره ته شلنده به نه وه غریبي دومره چې پیزار به نه وو غریبي دومره چې بسته به نه وه خور مې چورنګ غوښتو د اجینه راوړو خور مې چورنګ غوښتو د اجینه راوړو روپۍ خو سکې چې پیسه به نه وه کاش د چشمو اغستو وس چې مو وې مور په ځوانۍ کې مې ړنده به نه وه کاش د چشمو اغستو وس چې مو وې مور په ځوانۍ کې مو ړنده به نه وه که خمبیره به و نو وړه به نه وو وړه که به و نو خمبیره به نه وه چې مې اغوستی وی اختر په ورځې بې ملیشې یوه جوړه به نه وه داسې یو وخو که ښایسته به وه خو د غریب لور چې وه واده به نه وه چې به مې سترګې وې د اوښکو وچې داسې ماښام داسې غرمه به نه وه خاکسار به وخوړه روټۍ په مړه
نور کافرتوب و چې روژه به نه وه. په ژړا به یې غمخوار شي، د ولس نه به دې زار شي، که یو ورځې له ژوندی شوې په توبو به توبهګار شي. چې جنا مې خوب کې راغی، چې بابا مې خوب کې راغی، راته سمدستي ګویا شو، خوشحالۍ نه په خندا شو. چې جنا مې خوب کې راغی، چې بابا مې خوب کې راغی، راته سمدستي ګویا شو، خوشحالۍ نه په خندا شو. د غټشان ملک پیدا یې، پاکستان ملک پیدا یې، ته لا سوی نور بچیه مسلمان ملک پیدا یې. دا خبرې د جناوې او بېشکه چې رښتیا وې، خو ما غلي ورته ووې، غلیب نیولي ورته ووې، چې قصه د وطن واوره، پکې حال د پښتن واوره، که خبر د څوکیدار شي، که خبرې د سرکار شي، که یو ورځې له ژوندی شوې په توبو به توبهګار شي. وی خبر مې که د حاله زه شورو شه کلیواله، چې زه څنګ ورته ګویا شم، ورسره هم په ژړا شم. د ولس وینې تویېږي، د پولس وینې تویېږي، د ځنګل په شان قانون دی، د هر کس وینې تویېږي. عدالت کې انصاف نشته، ریاست کې انصاف نشته، د سوغلو حکمرانی ده، د بدماشو نگرانی ده. په دې ښار ناپورسان کې ستا په ښکلي پاکستان کې بې ګناه به ګناهګار شي، سم د ټکه به پدار شي، که یو ورځې له ژوندی شوې په توبو به توبهګار شي. د جنا سترګو کې نم شو، که زړه کې یوم غم شو، زه خاکسار ورته ګویا وم، ښه صفا ورته لګیا وم، چې میډیا د پکې بنده او وینا د پکې بنده، د وطن سره د مینې انتها د پکې بنده. ګرانی خو لاسه کې، غریبي خو لاسه کې، پارخوا کې اور بلیږي، پښتنخوا کې اور بلیږي. ته د ملک د ازادۍ نه، د انګریز د غلامۍ نه، او بیخي به په انکار شي، یا خپل ځان ته به پقار شي، که یو ورځې له ژوندی شوې په توبو به توبهګار شي.